د جنرال سمیع سادات په دغه خبرو د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد غوسه لا نوره هم زیاته شوله. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. که غواړئ په پوره حقیقت ځان پوه کړئ د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. جنرال سمیع سادات وایي موږ د ژمنې سره سم د افغانستان د آزادولو لپاره شپه او ورځ کار کوو ترڅو چې افغانستان آزاد او خپلواک کړو. زموږ یوازینی مقصد دا دی چې افغانستان آزاد او خپلواک شي. ښاغلی سادات زیاتوي موږ یوازې افغانستان غواړو چې خپلواک وي، د ښځو حقوق، د نجونو او نارینه حقوق پکې ساتل شوي وي. سادات زیاتوي ژبې او قوم پسې مه ګرځئ، په مذهب پسې خبرې مه کوئ، د ملي وحدت لپاره په ګډه کار وکړئ، یو او بل ومنئ ترڅو افغانستان یو ځل بیا آزاد له طالبانو خپلواک هیواد شي. په سیمه کې افغانستان هغه یو هیواد و چې یوازینی امپراتوري کولو، اقتصاد نور هیوادونو له افغانستان زده کول. سادات په خاصه توګه په ټولو ځوانانو غږ کړی چې د ملي وحدت لپاره کار وکړئ ترڅو افغانستان یو ځل بیا له طالبانو خپلواک او آزاد شي. خو د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد ورته ویلي تاسې دا کار نشئ کولی. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.